دا ګیره خریول دومره سنگین او عظیم ګناه ده چې ته دې 24 غنټې کې هر څه کې ته په ګناه کې مبتلا یې، چاہیے ته مسته ولاړې په ګناه کې مبتلا، د قرآن تلاوت تناسي په ګناه کې مبتلا، ته تهجد ته ولاړې په ګناه کې مبتلا، ته ذکر د الله کې په ګناه کې مبتلا، ته د بیت الله شریف طواف کې په ګناه کې مبتلا، ته چې هر قسم عبادت کې په ګناه کې مبتلا یې، قدم در قدم نه په ګناه کې تیریږي. لږ سوچو که د دې ګناه به آخر څه کېږي، د دې انجام به څه راوځي. زه به سبا قیامت کې الله ته څه وایم، دا سترګې به د الله او پیغمبر سره څنګه لګي. او بیا په دې باندې هم لږ سوچو که مسلمان وروره ستا د ګیرې ویښتان چې لاندې پرېوتل، دا چې ویڼۍ ته لاړل، دا چې ډیران ته لاړل، د دې چې کومه بېعزتي ستا په وجه باندې وشوه، دا مبارک ویښتان ستا د مخ نه اخوا شل، دا په ویڼۍ کې پراته دي، دا په ګندګۍ کې پراته دي، دې پورې خو تا ملنډې وکړې، دې پورې خو تا مسخرې وکړې. زه د اغیارو نه ګیله نه کومه، زه د کافرانو نه ګیله نه کومه، مسلمانه مانه خو ګیله ستا نه راغلله چې ته زما د پیغمبر پورې خاندې، ته زما د پیغمبر پورې ملنډې وې، ته د هغې پورې مسخرې کې. زه د خپل پیغمبر د سنتو سوالګره یم، لاسونه جوړه کوم او سوال کوم. خدارانو جوانو زما د پیغمبرانو پورې، زما د پیغمبر د سنت پورې ملنډې مه کوئ، خنداګانې مه کوئ، مسخرې مه کوئ. هغه د قیامت رویه ورځ ځان ته مخې ته که چې سبا درنه پیغمبر مخ واړئ، سبا دې الله نه بخي. د یهودیانو په صف کې ولاړې، د هندوانو په صف کې ولاړې، د کافرانو په صف کې ولاړې. دا دې خوښه ده چې د کافرانو په صف کې ودرېږي، او که د پیغمبر په صف کې ودرېږي، که د پیغمبر په صف کې دې ولاړه خوښه ده، د هغې شفاعت دې خوښ دی، د هغې حوض کوثر دې خوښ دی. بیا د پیغمبر سنت په مخ باندې پرېږده، دې پورې ملنډې مه کوه، دې پورې مسخرې مه کوه، دې پورې خندا مه کوه. او علماء کرامو دام لیکلی دي کوم سړی چې ګیره وخورئ او د حقې نه باز ځان ته وایي چې زه ښایسته ښکاره شومه، حسین ښکارمه، جمیل ښکارمه، دا انسان په دې باندې د ایمان نه خلاص دی، دا انسان په دې باندې د ایمان نه وتی دی. نو جوانانو ورورو نصیحت درته کومه، خیرخوا دې یم، د خیرخواهۍ په نظر راته وګوره. زه ستا د آخرت سوچ کومه، زه ستا د قبر سوچ کومه، زه ستا د کامیابۍ سوچ کومه. خدا را د دې ګیرې خریولو نه واوړئ او دا د پیغمبر سنت په مخ باندې پرېږدئ، دی له عزت او وقار ورکوي.